حافظ الپورۍ پښتو ادبي ټولنې جنرال سیکرټري شیر علي شیر یوسفزی صاحب سره ناست یو. د هغې نه یو خوږ غزل ریکارډ کوو، هیله لرو چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. شیر علي شیر صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه ژوند رنګ کې په خیر راغلی وایم. مننه تاسو ته ستاسو پوره ټیم ته هرکلی وایم چې کیسر ته په راتګ باندې ډېره د ناصر صاحب په دیره کې موږ ناست یو او تاسو د ژوند رنګ پروګرام کې به زه تاسو سره یو غزل لاکم خپله وی زما د ټولو مرخواری هډو څه زه ونه نیو زما د ټولو مرخواری هډو څه زه ونه نیو لکه ماشوم مې د رڼا ورورکې ونه نیو زما د ټولو مرخواری هډو څه زه ونه نیو لکه ماشوم مې د رڼا ورورکې ونه نیو او بهر نه راځي څوک مونږه د کور خلک لوټي بهر نه راځي څوک مونږه د کور خلک لوټي اکثر چې غل نسو نو خپل نسو پردې ونه نیو بل بنده به ناصر صاحب وي ښکلي استا خوښه قلار به شو سر نه خوږو ښکلي استا خوښه قلار به شو سر نه خوږو زما او ستا یاری پیون قسم په خدای ونه نیو. فضل رحمان فضل صاحب بل شعر دی وی کابل تطلو خو پیښور پسې په هټ کو جړل کابل تطلو خو پیښور پسې په هټ کو جړل چا پسې نه پورې خپل ګران ور افغاني ونه نیو. عبدالله صاحب شعر دی وی زکه تنری زما مخکې می جانان تلاس کا فیاضه وی زکه تنری زما مخکې می جانان تلاس کا رقیب ګورو به کما د تغرګې ونه نیو. اظهار صاحب شعر دی وی د زبرګ زامن دی او مواد په هوا کې تلی د زبرګ زامن دی او مواد په هوا کې تلی د ملک چارواکو می خودکش چرته ژوند دی ونه نیو. د زبرګ زامن دی او مواد په هوا کې تلی د ملک چارواکو می خودکش چرته ژوند دی ونه نیو. او اخیری بند دی فضل صاحب وی خډېرې وجړل دارمان په څلي خستړی شو خډېرې وجړل دارمان په څلي خستړی شو چا پته او د غېږه کې هم شیرې سبزي ونه